من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فمخي آيتونو کې د زنا حکم او د زنا د تهمت حکم په دې دوو آیتونو کې د زنا د اسباب او احکام الله پاک بیانوي او د زنا نه د بچ کېدلو تدابیر الله پاک ذکر کوي. نو پنځه تدابیر په دې دوو آیتونو کې ذکر کړي. اجمالاً دا چې اول تدبیر د زنا نه د بچ کېدلو د نظر حفاظت دی، دوهم تدبیر ستر دی، تفصیلی وروسته کوو. دریم تدبیر حجاب دی. حجاب یعنی د پردیو خلکو نه به زنانه خپل مخ پټ ساتي، خپل لاسونه به پټ ساتي او خپل قدمونه به پټ ساتي. نن د دې حجاب تفصیل کوو چې ښځه به د کور نه بهر د پردیو خلکو نه خپل مخ پټوي او لاسونه به هم پټوي، لکه په بازارونو او په کوڅو کې به پټ مخ ګرځي. څلورم سبب د زنا نه د بچ کېدلو اوږد ټیکری یا اوږد څادر استعمالول دي یا چادري اغوستل دي چې د ښځې سر او غاړه او سینې پکې پټې وي. او پنځم تدبیر د زنا نه د بچ کېدلو دپاره دا دی چې د زینت آواز به پټ ساتي، لکه د قدمونو آواز، د شرنګالیو آواز. شپږم تدبیر هغه دا دی چې خپل آواز به هم پټ ساتي. اوم تدبیر دا دی چې تصویر به هم نه اخلي. نن اصل موضوع د حجاب ده چې ښځه به د کور نه بهر پټ مخ ګرځي. دا نورې به هم د الله پاک په توفیق باندې اجمالی ذکر کو. د زنا نه د بچ کېدلو اول سبب د نظر حفاظت دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی نارینه دي زنانو ته نه ګوري بلکې خپل نظر دي ټیټ ساتي. او بیا وروسته وایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، یعنی زنانه دي نارینهو ته نه ګوري بلکې خپل نظرونه دي ټیټ ساتي. په من ابصارهم کې من تبعیضیه دی، د نظر درجاتو ته اشاره کړې ده چې بعض نظر مطلقاً حرامي، لکه پردي عورت ته کتل، لکه د سړي د نوم نه لاندې تر زنګونه پورې دې فاصلې ته کتل. او د ښځې ټول بدن عورت دی، نو د ښځې ټول بدن ته د مخ او د ورغو نه ماسیوی ټول بدن عورت دی، نو پردي عورت ته کتل مطلقاً حرام دی. او بعضې نظرونه د شهوت په صورت کې حرامي، لکه خپلو محارمو ته په شهوت کتل. او بعضې نظرونه معاف دي، لکه د شهوت نه بغیر او د عورت نه بغیر نور بدن ته کتل. د زنا نه د بچ کېدلو دوهم تدبیر چې الله پاک ذکر کړی دی نو هغه ستر ذکر کړی دی. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر. د دې حاصل دا دی چې د خاوند نه بغیر د نورو محارمو په مخ کې به زنانه ستر کوي. د ښځې خو ټول بدن عورت دی، مګر په کور کې مخه، لاسونه او قدمونه لوڅولی شي. په کور کې د دې په ښکاره کولو کې ضرورت دی، لہذا د هغه چا په مخ کې چې د دې نکاح ورسره حرام وي نو د هغوی په مخ کې ښځه خپل مخ لوڅوی شي، خپل لاسونه لوڅوی شي او خپل قدمونه لوڅوی شي چې کله د فتنې خطر نه وي. الله پاک فرمایي ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د دې آیات په تفسیر کې فرمایلی دي چې فهذا تظهر فی بیتها لمن دخل من الناس علیها، یعنی کومو خلکو ته چې کور ته د ورتللو شرعي اجازت وي د هغوی په مخ کې ښځه خپل مخ او خپل لاسونه او خپل قدمونه لوڅولی شي. په پښتو کې ووایه چې د چا سره چې ابدن نکاح حرام وي نو د هغوی په مخ کې زنانه خپل لاسونه لوڅولی شي، خپل مخ هم لوڅولی شي او خپل قدمونه هم لوڅولی شي. تفسیر ابن جریر کې د عبدالله ابن عباس دا تفسیر را نقل کړی شوی دی. د زنا نه د بچ کېدلو دریم تدبیر اوږد څادر یا اوږد ټیکری او یا چادري په سرول دي چې د ښځې سر پکې پټ وي، غاړه پکې پټی او سینه هم پکې پټی. د سینې او د تیونو بلندي چاته ښکاره نشي. الله پاک دا دریم تدبیر داسې ذکر کوي وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. وَلْيَضْرِبْنَ او وادي چي ودي وهي بخمرهن اوږده ټیکري علا جیوبهن په خپل ګریوانونو باندې
الله پاک د القا لفظ استعمال نکړو چې وليلقینا یا وليلقینا، بلکې د ضرب لفظ استعمال کړو چې وليضربنا. مقصود مبالغه ده، یعنی دومره غټ څادر دی په سر کې او دومره ډبل ټیکری دی په سر کې او چادري دی واغوندي یا دی چادري واغوندي چې سر هم پکې پټ وي، غاړه هم پټی او سینې هم ورکې پټې وي او دا د تیونو بلندي چاته ښکاره نه شي. څلورم تدبیر د زنا نه د بچ کېدلو دا دی چې ښځه دې د کور نه بهر په لارو کوڅو په بازارونو کې مخ پټ کړي، لاسونه دې پټ ساتي او قدمونه دې پټ ساتي. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، د زینت نه مراد مواضع د زینت دي، یعنی مخه، سترګې، ورغوي او ګوتې. مخ باندې خلک سرخي او سفیدې لګوي، دا ځای د زینت دی. سترګو کې رانجه کوي، دام ځای د زینت دی. په ورغو نکریزې لګوي، دام ځای د زینت دی. او په ګوتو کې ګوتمۍ اچوي، دام ځای د زینت دی. نو د کور نه بهر په لارو په بازارونو کې د مخه، سترګې، ورغوي او ګوتې پټې ساتي. د هغه چا نه دی نه پټوي د چا سره چې نکاح حرامه ده، الا لبعولتهن او آبائهن. خاوند ته دا ځایونه لوڅولی شي او محارمو ته هغه چاته هم لوڅولی شي چې د چا سره نکاح حرامه ده. او د کومو سره چې نکاح جایز وي د هغوی نه د خپل مخ هم پټ ساتي، سترګې دې هم پټې ساتي، ورغوي دې هم پټ ساتي او ګوتې دې هم پټې ساتي. مولانا ادریسی کاندهلوي رحمه الله فرمایلی دي چې کوم خلک چې د مغربي مفکورې نه متاثره دي او د خواهش پیروان دي، هغوی د الا ما ظهر منها نه دا ثابتول غواړي چې ښځې په بازارونو کې لوڅ مخ ګرځېدلی شي، ځکه چې د الا ما ظهر منها نه مخه او لاسونه مراد دي. حالم کې دا مغالطه ده. د الا ما ظهر منها معنا دا ده چې مخ او لاسونه عورت نه دی. پاتې شوه دا خبره چې د کور نه بهر د پردیو خلکو په مخ کې د مخ پټوي شي که نه، لاسونه به پټوي او که نه. نو هغه په دغه وروستني آیات کې الله پاک ذکر کړی دا چې ولا یبدین زینتهن، ولا یبدین ښځه دې نه ښکاره کوي زینتهن خپل سینګار، ځای د سینګار. ځای د سینګار مخ دی، سترګې دي، ورغوي دي، ګوتې دي، دغه ځای د سینګار دی، دا دې نه ښکاره کوي. الا لبعولتهن، مگر خپل خاوند ته دې ښکاره کوي. او آبائهن او آباء بعولتهن، وروسته بیا محارم ذکر کړي. نو په دې آیات کې قصر دی، یعنی یوازې د هغې خلکو په مخ کې مخ او لاسونه لوڅولی شي د کومو سره چې نکاح حراموي، او د خاوند په مخ کې لوڅولی شي. او د کور نه بهر په بازارونو او په لارو کې به مخ او لاسونه پټ ساتي، هلته نشي لوڅولی. په نورو آیتونو کې هم الله پاک دا مسئله ذکر کړې ده چې ښځه به په بازارونو کې او د کور نه بهر په لارو کوڅو کې مخ او لاسونه پټ ساتي. الله پاک په بل آیات کریمه کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. یعنی تاسو چې کله پردیو کورونو ته ورځئ نو اجازت والی. نو اوس که ښځې ته د پردیو خلکو په حضور کې د مخ او د لاسونو د لوڅولو اجازت وی شرعا، نو بیا پردیو کورونو ته د داخلېدلو په وخت کې د اجازت اخیستل ولې فرض کېدل؟ همدارنګه الله پاک په بل آیات کریمه کې فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، یعنی په خپلو کورونو کې پاتې شئ او د مخکینۍ د جاهلیت د زمانې د خلکو په شان خپل زیب او زینت مخ ښکاره کوئ. د زیب او د زینت نه مراد محل د زیب او د زینت دی چې مخ او لاسونه دي. یعنی د مخکینیو جاهلانو په شان خپل مخ لوڅ مخ په بازار او په کوڅو کې مه ګرځئ، او لوڅ ورغوي چې لاسونه م لوڅ وي په بازار او په کوڅو کې مه ګرځئ. همدارنګه الله پاک فرمایي وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، چې کله تاسو د امهات المؤمنین او د زنانو نه یو څه غواړئ نو د پردې د شانې غواړئ. نو که پردیو خلکو ته اوس زنانه ته دا جایزه وی چې خپل مخ ورته لوڅ کړي
او خپل ورغوي ورته لوڅ کی نو بیا د پردې نه شاته د غوښتلو څه ضرورت و. دا موږ یو څو قرآني دلایل ذکر کړه ځکه بعضې مغربي فکر نه چې متاثره خلک دي هغوی د احادیثو نه استدلالات نه مني، اگر چې په احادیثو کې ډېر دلایل داسې راغلي دي چې ښځه به په بازارونو او په لارو کوڅو کې پټ مخ ګرځي. پنځم تدبیر د زنا نه د بچ کېدلو دپاره دا دی چې ښځه چې په لاره ځي نو کوشش دی کوي چې د زینت آواز لکه د سینډلو آواز، د قمیص د شرنګالیو آواز دا پټ وساتي. الله پاک فرمایي ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین. دوی د خپل قدمونه او پښې په ځمکه داسې نه ټکوي چې هغه زیب او زینت او سینګار چې پټ دی هغه خلکو ته ښکاره شي. او شپږم تدبیر د زنا نه د بچ کېدلو دپاره دا دی چې ښځې دې د پردیو خلکو سره بې ضرورته خبرې نه کوي، په جلسو کې دې تقریرونه نه کوي، حتی چې فقهاو فرمایلی دي چې اذان به نه کوي او اقامت به نه کوي. امام غزالی رحمه الله فرمایلی دي چې زنانه به د خلکو په مخ کې په اوچت آواز د قرآن تلاوت هم نه کوي. چې د زینت آواز د فتنې سبب دی نو د ښځې آواز خو په طریق اولا د فتنې سبب دی، نو په نرمه لهجه به د خلکو سره خبرې نه کوي، داسې انداز باندې به خبرې نه کوي چې په خبرو کې د خلکو طرف ته کشش. الله پاک قرآن کریم کې فرمایي فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض. په نرمه لهجه به د خلکو سره خبرې نه کوي ځکه د خلکو په زړه کې چې د چا په زړه کې مرض وي نو هغه ورته په زړه کې طمع پیدا کوي. شپږم تدبیر دا دی چې تصویر به نه اخلي. د ښځې آواز چې د فتنې سبب دی نو د ښځې تصویر خو د دې نه هم غټه د فتنې سبب دی. د ښځې آواز هم د فتنې سبب دی، تصویر هم د فتنې سبب دی. تاسو به د بعضو مشایخو یو طنز اورېدلی وي چې یو کس ترې نه تعویض غوښتی دی نو هغه ورته په جواب کې وایي چې که په تعویضونو کېدلی نو وایي مریم نواز به اوس زما په کور کې ناسته وه. دا په خپله د دې دلیل دی چې داسې مشایخ هم په جلسو کې د مریم نواز د آواز او د تصویرونو نه په فتنو کې غورځېدلي. نو څومره خلک په فتنه کې د دې په وجه غورځېږي. نو اصل مقصد مې د حجاب و. په بازار او په لارو په کوڅو کې به ښځه پټ مخ ګرځي او د دې دپاره د قرآني دلایلو نه یو قوي دلیل دا دی چې الله پاک فرمایي ولا یبدین زینتهن، نه به ښکاره کوي خپل مخ، سترګې، شونډې، لاسونه او قدمونه الا لبعولتهن. دا په لارو کوڅو بازارونو کې چې لوڅوي نو د دې ښکاره کول یوازې خاوند ته جایز دي او هغه چا ته جایز دي چې د دې نکاح ورسره حرام وي، قصر دی. نورو خلکو نه به دا مواضع د زینت یعنی مخه او لاسونه پټ ساتي.